السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې امید چې روغ او جوړ خوشحاله به وئ. ګرانو ملګرو، زه عبدالله مخلص یم، بیا هم له یوې نوې ویډیو سره تاسو ته راغلی یم. ګرانو ملګرو، چې څوک موبایل استعمالوي نو دا ویډیو ضروري وګورئ، که نه یې بیا به ارمان وکړئ. ملګرو، لکه تاسو ته څنګه چې معلومه ده چې د شپې لخوا موبایل زرکناکې وړانګې زموږ سترګو ته نقصان رسوي. خو ډېر ملګري په دې نه دي خبر، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، که نه سر پرې خلاص کړئ، که نه ملګرو بیا به ارمان وکړئ. نو اول لپاره ملګرو نن یوه داسې طریقه ته راوړې ده چې تاسو هغه سیټینګ وکړئ، نو ملګرو ستاسو سترګو ته به هېڅ نقصان نه رسېږي انشاءالله. ملګرو نو راځئ ویډیو تر پایه راته وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم، که دا زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل درته سبسکرایب کړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان دی په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت سره رسېږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښ شو نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو له پلی سټور څخه د ډراګر په نوم یو اپلیکیشن دی، دا به را ډاونلوډ کړئ. دا ملګرو چې کله را ډاونلوډ کړم نو دې ته ملګرو اوس ورسو، دلته به یو څو سیټینګونه کې وکړو ملګرو، کلیپ کې پکې وکړئ ملګرو. بیا به راسئ تاسو ګورئ ملګرو د آپشن باندې کلیک وکړئ. هلته ملګرو یو څو سیټینګونه دي ملګرو، دا یوه خانه به چک مارک ملګرو او یوه دا درېیمه خانه ملګرو کلیک وکړو ملګرو، دا به ملګرو آف کړو ملګرو. دا ګورئ ملګرو، تاسو اوس شهیدان یاستئ ملګرو. اوس موبایل استعمالو زموږ سترګو ته به نقصان نه رسېږي ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو تاسو ملګرو دا سیټینګ به خامخا پکې وکړئ ملګرو. اوس خپله شهیدان یاست ملګرو، د شپې لخوا ملګرو دا رقم کوئ نو ستاسو سترګو ته به ضرر نه رسوي انشاءالله ملګرو. دا ویډیو ملګرو چې خوښ سوې ویډیو له نوو څخه خامخا شیر کړئ ملګرو. تر بلې ویډیو ته الله په امان.